دویم کسو عبدالله ابن سعد ابن ابي السرح، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کړی وي چې کوم ځای کې ویني نو څه کوي؟ مړی کوي. د دې چې کله پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده وینه ضایع کړې ده، وینه ضایع کول مطلب یعنې چې وجنی یې، نو پټ شو او لاړ په عثمان بن عفان رضی الله عنه پسې. دا عثمان د دې عبدالله رضاعي ورور د یو ځای پیس کړي. نو دا خلک چې کله مطمئن شو ټول او مکه کې حالات په ارام شو، نو عثمان رضی الله عنه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه امان وغوښتو د عبدالله دپاره چې یا رسول الله زه د دپاره امان غواړم، او راوستو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی وی یا رسول الله بایع عبدالله. عثمان وی یا رسول الله د عبدالله سره څه وکړه؟ بیعت وکړه، دی مسلماني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر دې اوچت کو او هغه ته یې داسې وکتو. درې پیرې دا کار وشو خو بیعت یې ورسره نه کوو. اول پیر ورته وویل یا رسول الله عبدالله دی بیعت ورسره وکړه او ته داسې وکتو بیعت یې ونه کړو. بیا ورته وویل بیا درېیم پیر ورته نو دریو پیرونه بعد بیا ورسره بیعت وکړو. په اولني او دویم درېیم پیر کې ورته ونه وي بیعت یې ورسره ونه کړو. کله چې عبدالله او عثمان دواړه لاړو او عثمان بن عفان ځان سره عبدالله بن سعد بن ابي السرح بوتو، هغه اسلام قبول کو، بیعت یې وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته اما کان فیکم رجل رشید، په تاسو کې عقل والا څوک نه و؟ ملګرو ته یې ویل یا رسول الله ولې؟ وی یقوم الى هذا حين رآني كففت يدي عن بیعته فیقتله. ما چې له درې پیرې ده سره بیعت نه کوو خو تاسو که به یو پاڅېدلی دا سټ به موله والی به توره کړې. زه چې را ورو کېدم هغه ورته ما درینه یا رسول الله، موږ ته څه پته وه چې ستا په زړه کې څه دي، تا به اشاره کړې په سترګه باندې. نو پیغمبر سره خو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي پیغمبر سره خو خیانت مناسب نه دی، خو چې ما ورسره بیعت نه کوو تاسو به سوچ کړی چې بیعت نه کې راشه موقع د وینو قاسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضایع کړی دی. نو داسې عبدالله ابن سعد ابن ابي السرح رضی الله عنه اسلام قبول کو او اسلام دپاره ډېر خدمت کړی دی. بلکې افریقه چې کوم علاقه ده د ټوله ده فتح کړې ده. وروسته یې جهادونه کړي د افریقې د علاقه دا ده فتح کړې ده او په 36 هجرۍ کې وفات شوی دی. 36 هجرۍ کې یو روایت کې راځي چې عبدالله ابن سعد رضی الله عنه رمله علاقې ته تللی و، رمله علاقې ته. نو سحر کې هلته دا دعا وکړه چې کله سحر شو چې الله زما کار زما عمل د سحر اخرنی عمل وګرځي. نو د سحر لمونځ یې کوو چې ښی طرف ته سلام وګرځو، دې ګس ته چې سلام ګرځو جو الله ته روح واغستو او په دې طریقې سره دی وفات شو.